والا که زه ته هم دا خوله دې سمه خوځوه کنې خدا وراسي چې د کور مخه مې نه وی که نه تا دا 32 پوزې مې معنا رښتیا غلط شو تاسو تربور نه دی نری نری کار چې ما نری ته لاسه څنګه دوستۍ ته راغلي وو نوره خبره به درته نری خان وکړي نری خان ورته ووایه والکه زمرې څنګه دې خوسکي غوندې ټوپونه دې شروع کړي خیرت دی څنګه راغلی رانه خدای خلاصوي سنډاني نن مې درنه چونګښه جوړه کړه ورځه لاس دې خلاصه ضیاءالله خانه یو خبر مې در سره کوله بل چاته یې ویلی هم نه شمه وایه څه خبره ده خبره داسې ده څه خوږي نه ډاډه خبره کوه خبره داسې ده چې دوی واده کول غواړه مال چې د کلي حالت خو تا ته معلوم وي هر څه نو هلته کومه کونډه منډه وي چې نکاح ورسره وتړو خو ته دې خبرې ته ورخطا یې خو اسانه ده ستاسو تربور نه دی نری نری کار چې ما نری ته لاسه د هغه د ملګري خور ده کونډه ده اولاد هم نه لري او دا کار چې دی دا به درته نری کوي نری چېرته راته دا کار کوي نری خو چې ما ویني او توره تیږه نه ویني چې ومې ولیپې نری چېرته دا کار کوي بل څوک راته وښایي دومره خو ظالم هم نه دی دا کار به صرف نری کوي بل څوک دا کار کولی هم نه شي ته یې وایې خو زما ګمان نه شي چې بابا نه به واده شي هغه د انګریزانو متل دی چې ټرای اګین ستا خبر به ومنم هی نو نریا درغلمه هی مه کوه زمرې په ښه کار کې دادي پکار ده ورځه زه لاړم هغه متل دی ولشنه چې سره وله خوند کوي زه لاړم ورځه په مخه دې ښه السلام علیکم تر بچی احسان دی وعلیکم سلام زړه خو مې غواړي چې تا سره بیخي وعلیکم ونکمه دا خوله دې داسې کږه ښکاري لکه غوړ دی خبره دې کوه څنګه راغلی وای بد بوټی په بد ځای کې پکارېږي خو مې تر بچی یې که نه والکه زه ته هم دا خوله دې سمه خوځوه کنې خدا وراسي چې د کور مخه مې نه وی که نه تا دا 32 پوزې مې معنا رښتیا نری ته څه کې 32 غاښونه مې ماتول درته او په لاس کې مې درته پوښودل چې ځه اوس کوی کاب ته تر بچی دا اوس دوکه یو کار مې در سره دی د خندانه دې معلومیږي که نه لکه په خامې کې چې رکشه خښه شي او د ایستلو دپاره دی نري ته راغلی وایه تربوره خبره دې کوه چې څه مطلب دی دی ځکه چې I am late ما سره وخت نشته وایه څه خبره ده تر بچیه واده کول غواړم او چا راته ویل چې ستا د تر بچی به در سره کومک وکړي ما ته معلوم شوم پوه شوم قربان دې شمه مطلب دپاره راغلی او پیشو چې ده که نه نه رښتیا موږک چې دی د خدای دپاره پیشو نه نیسي نه رښتیا پیشو د خدای دپاره موږک نیسي وایه تربوره څه کار دی ګوره د تر بچیه خدای به شي او په تا به شي ما ته چا ویلي چې ستا د ملګري کونډه خور شته دی ما سره کومک وکړه چې هغې سره نکاح وتړم خوله به دې خواږه کړم خیر دی خوله به دې خوږه کړمه تربوره اول دې د خپله خوله خوږه کړه ځکه چې ستا په مقابل کې د نري خوله چې ده خو د هندي خوږه ده زه هم هېڅ کله هم نه کېږي چې ته زما د ملګري د خور سره هغې هم کونډې سره واده وکړي ځکه چې تربوره د نري سره سر وهل د دیوال سره نه رښتیا د دې خوسکي سره سر وهل دي نه کېږي د تره بچیه دا غوندې د تره زوی لرم نری خان زه درته وایم زمرې نه کېږي کېږي ولې نه کېږي وایه لکه په خبره باندې ځان پوه کړه کنې خدا وراسي چې په دې وربوز دې وهمه درته وایم چې نه کېږي دا خبره ده کېږي بس سړی کنې خدا وراسي که زه خو تا سړو په جم کې په سړي توپ پوهېږي زنده‌باد زمرې نن که شعرې خو ګیرې نه رښتیا ته خو زمرې راځه نن دې زمري په مخ کې ګیرې نو راځه تره بچی نه راځه چې نن در باندې بازنګړې واړوم درته ووایم چې فالو می ټو کم آن نه رښتیا راځه
وخوره که نه سل ورته ګوري ودې لیدل تربوره موږ سره چې ګرځي بیرون انرژي وها پیس والا پیپسي وه وخو دې لیدل که نه دا دی راته وایه چې د تره زوی نه ده خیرات خدای که نه داسې کار دی که نه چې مونږ دوستۍ ته راغلي یو نوره خبره به درته نری خان وکړي نری خان ورته ووایه بس خبره داسې ده که نه زما یاره هلکه په سړیتوب پوه شه وړوکی نه یې ښه نو خبره داسې ده قربان دې شمه چې دا تربور نه دی دا چې دی نن ما ته راغلی دی ما ته وایي چې وروره د سیف الله خان هغه کونډه خور ما ته وکړه نو ما یې راځه چې ورځو هغه خو زما یار دی نری ستا په خبر به سر خلاص نه شو زما وروره ګوره سیف الله جانه زما دا تربور نه دی ما ته هر وخت چینګه خوله نیولې لکه ماشوم خو بس څه وکړمه دا په کوڅو کې چې دی ټوله ورځ کړ ګرځي غواړمه چې واده وکړم نه یم نری خان دویم واده کومه دویم واده چپ شه درته وایم ماشوم سړی ما په مخکې دا خبرې مه کوه خوله دې ماتومه زه غواړم چې هر وخت کې زما په مخکې سترګې ټیټي نو خبره داسې ده که نه سیف الله جانه چې دی غواړي چې ستاسو خور په نکاح کې خو څنګه دې خوښه ده کېږي نری تا خو زه ډېر د پخوا نه پېژنم خو دا تره زوی دې څه کار روزګار کوي زه خو خور هغه چا ته ورکوم چې هغه کار روزګار ولري نو نری خانه دا به درته زه معرفي کوم ګوره قربان دې شمه اول د انګور واخله خوله خواږه که بیا به زه نه خوله دې دې تره بچیه اول خو دې هغه کومې پیسې چې راکړي دي که نه دا واخله ځکه چې په تا کې مې د صفت ځای نه دی لیدلی ګوره صفي الله جانه دا زما تره زوی چې دی دا ډېر ښه کارونه کوي پوهېږي که نه پوهېږي دا چې دی قربان دې شمه په دې کوڅه کې ګرځي او راګرځي چېرته چې کړکې چرګې پټوي دا څه وایې او بله خبره درته وکړم قربان بس د کوڅې هغه سر مې ترکه او د کوڅې دا سر مې ترکه کاروبار یې نشه والکه ماشوم سړی مه مې چې خپېنه چې زه ستا اصلیت ورته وکړم نن ګیرې د زمري سره سر وهل د خوسکي سره سر وهل دي میاو میاو او قربان صیب الله جانه بلې څه کار دی بلې دا کار دی چې وروره کار نه لري روزګار نه لري ټوله ورځ هغې سره کښېنه د هغې سره کښېنه مفته وخوره مفته پلیټونه یوسه دا یې کاروبار دی نری خو زه دا خور ستا تره زوی ته نشم درکولی ځکه هغه بېکاره ده او زه بېکاره خلکو ته خور نه ورکوم ځکه هغه خو یو وارې کونډه شوې ده دوباره یې نه کونډه کومه خو دا بېکاره ده زه تمام ورځ خلکو سره په کوڅو کې منډې رامنډې وي او دوکانو کې ناسته کوي دا خبره زما نه انکار وګڼه نه ورکوم افرین زه وایم وا دې اورېدل قربان دې شمه تربوره نو اوس داسې ګیر ولګوه که نه لکه الټو چې په خامه کې ریور سره رواني ګردونه جوړ کړه په تیلو روان شه ځه تربور معلومات درته وشیاو نریا تربور وې او د تربورګنیت کار دې وکړه ښه پوه شوې و زه تا ته ما ویلي وو چې زما سره ډغره وهل د سنډا سره ډغره وهل د سنډا سره وخت به دې شو والکه خبرې ته خوښه واوره بس مه چوه نن ته سنډا نه یې نن مې درنه چونګښه جوړه کړه ورځه لاس دې خلاصه دا چې دی ډېر بېکاره دی تربور دی تربور زه وایم بیخي زه وایم خور خو څه کوې که نه د کور چرګ هم ورغېږي اعتبار پې ونه کړي غل دی لوچک دی هېڅ کار نه لري ټوله ورځ هغې ته خوله نیولي دې ته خوله نیولي او قربان شم واچوه غونجه زنده باد دی ریا که مې نن برابر نه کړې که نه نه زه به هم زمری نه یم ګیدړ به یم او څه بل شی به یم ځکه تا خو روغ کار راته وران کړی دی خو نن به دې خوښ شم پوه شوې نریا والکه زمریه څنګه دې خوسکي غوندې ټوپونه دې شروع کړي خیرت دی اوس به دې رانه خدای خلاصوي پوه شوې ولې خیرت دی تا راته روغ کار خراب کړی و تا ته خو ما ویلي وو ما سره ډغره وهل سنډا سره ډغره وهل دي ګوره زمریه خبره درته کومه ګوره که د مازغه مې تاو راتاو شول هغه هم په 140 کې او کوی کاب ته لاړم د پیریانو سره مې ملاقات وکړو نو بیا د نسوار غوندې خولې ته دې اچوم وای مه کوه مه کوه وای نه خیر نریا که رانه خلاص شوې که نه زه به سړی نه یم درغلم در پسې
سمخوزو کنی خدا ورسی چی دی کور مخمینه وکنه ایتادا خودش خوزی بمانه یا غلط
Scusi, mia madre.
دودش غاخون ماتول درتا و پلاس در بودل چی سوز بایکا. Oh no! Tervajeta suka ayo vida di khandan dimalumi kana laqab hamik chirik shakashi odistal da paradi Nariteragale What Tribura Khabar dekho chi matlab de Zakachi I am late Master what's خبر ده Трубаче Тагун Хуарама Чара Тулчи Стады трубаче Мадарсара Макуки Мата малум малум шумпушма Kurban di shama matlab da paragari o pishu chida kara narikta mugak shide di khude da par pishu nisi narikta Pishu di khudera para Magaknasi Wai Tripura Sakar Gura Tramaja Khude bashi patamashi Mata Chaveli Está de Malgiri Kunda Khurstane Masara Kumakuka Chagisarni Kau dalam Lama di wagaku Kulima di wagakama Tribura awal dah pala khwaga ka
ځکه چې ستا په مقابل کې د نري خوله چې ده خو د هندي خوږه ده زه هېڅ کله م نه کېږي چې ته زما د ملګري د خور سره هغې کونډې سره واده وکړي ځکه چې تربوره د نري سره سر وهل د دیوال سره نارې د خوسکي سره سر وهل دي نه کېږي نه کېږي نه کېږي کېږي د تره بچیه خاوند د تره زوی لرم زه درته ویمه زمرې نه کېږي نه کېږي کېږي ولې نه کېږي ولکه په خبره باندې ځان پوه کنې خدا ورځي چې پرې وربوز دې وهمه درته ویم چې نه کېږي نه کېږي نه بس سړی انې خدا ورځي که زه خدای سړو په جنګ کې سړیتوب وي زنده‌باد زمرې نن که شیرې خو ډېرې نارښته ته خو زمرې راځه نن د زمرې په مخ کې ډېرې نو راځه نن در باندې باسنګړې واړومه درته ووایم چې follow me to come on راځه Energy
بس خبره داسې ده کنه زما یاره نو خبره داسې ده قربان دې شمه چې دا تربور نه دی دا چې دی نن ماته راغلی دی ماته وایي چې وروره د سیف الله خان کونډه خور ماته وښه نو ما یې راځه چې ورځو خو زما یار دی ستا په خبر به سر خلاص نه شو زما وروره ګوره سپره جانه زما د تربور نه دی ما ته هر وخت د چینګ خوله نیولي لکه ماشوم وکړمه دا په کوڅو کې چې دی ټوله ورځ خپله ګرځي غواړمه چې واده وکړمه ریحان دویم واده کومه دویم واده ماشوم سړی ما په مخکې دا خبرې مه کوه خوله دې ماتومه هر وخت زما په مخکې سترګې چټي نو خبره داسې ده کنه سیف الله جانه چې دی غواړي چې ستاسو کور په نکاح کې خو څنګه دې خوښه ده دا خو زه ډېر د پخوانه پېژنم دا تره زوی دې څه کار روزګار کوي زه خو خور هغه چاته ورکومه چې هغه کار روزګار ولري نو نری خانه دا به درته زه معرفي کړمه ګوره قربان دې شمه اول د انګور واخله خوله خواږه کړه به زموږ
Trebuie awal kuliah Kumi pesisira kuri Dawana Zakaj pataki medisi Padzene Pura sepura jana Dalam terus dari karuna Pui kana pui Daci de kurban di shema Padi kusaki gurzi ora gurzi Cirda cikurki ciri Pada kabar tertutup korban Badi usia kasar miterka Audi usia dasar miterka Karobarin Walaka Masun Sare Mamichkan Kine Cizista Sedetur Doham Nangiri Ismaisa Sarwahal Gizar Sarwadi Meow meow Oh kurban sebrajana Bali Dakar Bali Dakar de Surur karne deli Ruzgar negeri Chulauras Sarakina Sarakina Muftauhra Muftaprijuna yusa Nekarbarde Zıla kursa trubiten şandar kovale Zıkağa bekarda Bekar halkıta Hunurkum Zıkağa huyavari kondashida Dubare nakunda koma Pada bekar zau Tamam razakal serpuk Sugi mundi Aldukhanu kena sakit Tak kabar manin karwagana Nurkum Afarin Zema Wadi uridan Kurban dishamat Ibura Nuwastasigiruna kawakana
کالو چې په خامه کې ورسرواني ګردونه جوړ کړه تیر روان شه معلومات
ظالمم نه دی دا کار به صرف نارې کوي بل څوک دا کار کولی نشي ته یې وایې خو زما ګمان نشي چې بابا نه به واده شي هغه د انګریزانو متل دی چې try again ستا خبر به ومنم وعلیکم سلام زه خو مې غواړي چې تا سره بیخي وعلیکم ونکما دا خوله دې داسې ښکاري لکه غوړ دې خبره دې کوه څنګه راځې بد بوډۍ خو بد زېږي پکاري والکه زه یم دا خوله دې سمه خوځه کنې خدا وراسي چې د کور مخه مې نه وې که نه دا دا دوه دېرش پوزې مې منلې دوه دېرش غاښونه مې ماتول درته او په لاس کې مې درته ښودل چې څه وشوئ Oh no!
د خاندان دې معلومیږي که نه لکه په خامې کې چې رکشه خښه شي او د ایستلو دپاره دې نري ته راغلی وای تربوره خبره دې کوه چې څه مطلب دی ځکه چې I am late. ما سره وایه څه خبره ده تره بچیه واده کوم غواړم او چا راته وویل چې ستا د تره بچی به درسره کومک وکړي ما ته معلومه شوه معلوم شوم پوه شومه قربان دې شمه مطلب دپاره راغلی او پیشو چې ده که نه نه رښتیا موږک چې دی د خدای دپاره پیشو نه نیسي نه رښتیا پیشو د خدای دپاره موږک نیسي وای تربوره څه کار ګوره د تره بچیه خدای به شي په تا به شي ما ته چا ویلي چې ستا د ملګري کونډه خور شته دی ما سره کومک وکړه چې هغې سره نکاح وتړم خوله به دې خوږه کړمه خیر دی خوله به دې خوږه کړمه ای تربوره اول د خپله خوله خوږه کړه ځکه چې ستا په مقابل کې د نري خوله چې ده خو د هندي خوږه ده زه هم هېڅ کله م نه کېږي چې ته زما د ملګري د خور سره هغې کونډې سره واده وکړي ځکه چې تربوره د نري سره سر وهل
د دیوال سره نارې د دې خوسکي سره سر وهل دي نه کېږي نه کېږي نه کېږي کېږي د تره بچیه خاوند د تره زوی لرم زه درته ویمه زمريه نه کېږي نه کېږي کېږي ولې نه کېږي ولکه په خبره باندې ځان پوه کنې خدا ورځي چې پرې وربوز دې وهمه درته ویم چې نه کېږي نه کېږي نه بس سړی انې خدا ورځي که زه خدای سړو په جم کې سبا سړیتوب وي زنده‌باد زمريه نن که شیرې خو ډېرې نارې ته ته خو زمريه راځه نن دې زمري په مخ کې ډېرې نو راځه نن در باندې باسنګړې واړومه درته ووایم چې follow me to come on راځه خبر ودتا
خبره داسې ده که نه زما یاره نو خبره داسې ده قربان دې شمه چې دا تربور نه دی دا چې دی نن ماته راغلی دی ماته وایي چې وروره د سیف الله خان کونډه خور ماته وښه نو ما راځه چې ورځو خو زما یار دی ستا په خبر به سر خلاص نه شو زما وروره ګوره سپره جانه زما د تربور نه دی ما ته هر وخت د چینګه خوله نیولې لکه ماشوم وکړمه دا په کوڅو کې چې دی ټوله ورځ خپله ګرځي غواړمه چې واده ویمه نری خان ویم واده کومه ویم واده شلل ماشوم سړی ما په مخکې دا خبرې مه کوه خوله دې ماتومه هر وخت زما په مخکې سترګې چټي نو خبره داسې ده کنه سیف الله جانه چې دی غواړي چې ستاسو کور په نکاح کې خو څنګه دې خوښه ده دا خو زه ډېر د پخوانه پېژنم دا تره زوی دې څه کار روزګار کوي زه خو خور هغه چاته ورکومه چې هغه کار روزګار ولري نو نری خانه دا به درته زه معرفي کړمه ګوره قربان دې شمه اول د انګور واخله خوله خواږه کړه په زمون خوله دې تره بچیه اول خو دې هغه
کومې پیسې چې راکړي دي دا واخله ځکه چې په تا کې مې د صفت ځای نه دی لیدلی ګوره سفوره جانه دا زما تره زوی چې دی دا ډېر ښه کارونه کوي پوهېږي که نه پوهېږي دا چې د قربان دې شمه په دې کوڅه کې ګرځي او راګرځي چېرته چې خوله کې چرګې پټي بله خبره درته وکړم قربان بس د کوڅې هغه سر مې درکړه او د کوڅې دا سر مې درکړه کاروبار یې نشته ولکه ماشوم سړی مه مې چخه کښېنه چې زه ستا صحت ورته وښیم نن ګیرې د زمري سره سر وهل د خوسکي سره سر وهلي میاو میاو او قربان شي خدای جانه بلی ښه کار دی بلی دا کار دی چې وروره کار نه لري روزګار نه لري ټوله ورځ هغې سره کښېنه د هغې سره کښېنه مفته وخوره مفته پلیټونه یوسه د کاروبار دی نالیه خو زه دا خور ستا تره زوی ته نشم درکولی ځکه هغه بېکاره ده او زه بېکاره خلکو ته خور نه ورکوم ځکه هغه خو یو وارې کونډه شوې ده دوباره یې نه کونډه کومه خو دا بېکاره ده زه تمام ورځ خلکو سره په کوڅو کې منډې رامنډې وي او دوکانو کې ناسته کوي دا خبره زما نه انکار وګڼه نور کوم آفرین زه ویمه وادي ولیدل قربان دې شمه ګوره نو اوس داسې ګیر ولګوه که نه لکه الو چې په خامه کې ورسره واني ګردونه جوړ کړه بېدین روان شه ځه
علي ګوره خبر درته کومه ګوره که د مازغه مې تاو راتاو شول هغه هم په یو سل څلوېښتو کې ټول کاب ته لاړم د پیریانو سره مې ملاقات وکړو نه باید د نسوار خونه خولې ته دې اچومه نه خو ته که زه ته دا خوله دې سمه خوځوه کنې خدا وراسي چې د کور مخه مې نه وی که نه تا دا 32 پوځې مې معنا رښتیا غلط نری کار چې منوي ته لاسه څنګه دوستۍ ته راغلي یو نوره خبره به درته نری خان وکړي نری خان ورته ووایه هلکه زمریه څنګه دې فرصتي غوندې ټوپونه دې شروع کړي خیرت دې څنګه راغلی خدای خلاصوي سنداني نن مې درنه چونګښه جوړه کړه ورځې لاس دې خلاصه Oh no! خبر مې در سره کوله بل چاته ویلم نشمه وایه څه خبره ده خبره داسې ده څه خوږې نه ډاډه خبره کوه خبره داسې ده چې دوی واده کول غواړه مال چې د کلي حالت خو تا ته معلوم دي هر څه نو هلته کومه کونډه منډه وي چې نکاح ورسره وتړو خو ته دې خبرې ته وارخطا یې
خو اسانه ده ستاسو تربور نه دی نری نری کار چې من نری ته لاسه د هغه د ملګري خور ده کونډه ده اولاد هم نه لري او دا کار چې دی دا به درته نری کوي نری چېرته راته دا کار کوي نری خو چې ما ویني او توره تیږه نه ویني چې ومې ولیپې نری چېرته دا کار کوي بل څوک راته ووایي دومره خو ظالم هم نه دی دا کار به صرف نری کوي بل څوک دا کار کولی هم نشي ته یې وایې خو زما ګمان نه شي چې بابا نه به واده شي هغه د انګریزانو متل دی چې ټرای اګین ستا خبر به ومنم هی نو نریا درغلمه هی مه کوه زمرې په ښه کار کې دادي پکار ده ورځه زه لاړم هغه متل دی شنه چې سره وله خوند کوي زه لاړم ورځه په مخه دې ښه السلام علیکم تر بچی احسان دی وعلیکم سلام زړه خو مې غواړي چې تا سره بیخي وعلیکم ونکمه دا خوله دې داسې کږه ښکاري لکه غوړ دې خبره دې کوه څنګه راغلی وای بد بوډه په بد ځای کې پکارېږي خو مې تر بچی که نه والله زه ته هم دا خوله دې سمه خوځوه کنې خدا وراسي چې د کور مخه مې نه وی که نه تا دا 32 پوزې مې معنا نریه ته څه کې 32 غاښونه مې ماتول درته او په لاس کې مې درته ښودل چې څه اوس کوی کاپ ته تر بچی د اوسه دوکه یو کار مې در سره دی د خندانه دې معلومیږي که نه لکه په خامې کې چې رکشه خښه شي او د ایستلو دپاره دی نري ته راغلی وایه تربوره خبره دې کوه چې څه مطلب دې دی ځکه چې I am late ما سره وخت نشته وایه څه خبره ده تر بچیه واده کول غواړم او چا راته وویل چې ستا د تره بچی به در سره کومک وکړي ما ته معلومه شوه معلوم شوم پوه شومه قربان دې شمه مطلب دپاره راغلی او پیشو چې ده که نه نه رښتیا موږک چې دی د خدای دپاره پیشو نه نیسي نه رښتیا پیشو د خدای دپاره موږک نیسي وایه تربوره څه کار دی ګوره د تره بچیه خدای بشي په تا بشي ما ته چا ویلي چې ستا د ملګري
کونډه خور شته دی ما سره کومک وکړه چې هغې سره نکاح وتړم خوله به دې خوږه کړمه خیر دی خوله به دې خوږه کړمه ای تربوره اول دې د خپله خوله خوږه کړه ځکه چې ستا په مقابل کې د نري خوله چې ده خو د هندي خوږه ده زه هم هېڅ کله هم نه کېږي چې ته زما د ملګري د خور سره هغې هم کونډې سره واده وکړي ځکه چې تربوره د نري سره سر وهل د دیوال سره نه رښتیا د دې خوسکي سره سر وهل دي نه کېږي نه کېږي نه کېږي کېږي د تره بچیه دا غوندې د تره زوی لرم نری خان زه درته وایم زمری نه کېږي نه کېږي نه کېږي کېږي ولې نه کېږي والکه په خبره باندې ځان پوه که کنې خدا و راستي چې په دې وربوز دې وهمه درته وایم چې نه کېږي نه کېږي نه دا خبره ده بس سړی کنې خدا و راستي که زه خدا دې سړو په جم کې په سړیتوب پوهېږي زنده‌باد زمری نن که شیرې خو ډېرې نه رښتیا ته خو زمری راځه نن د زمري په مخ کې ډېرې نو راځه تره بچیه راځه چې نن در باندې باسنګړې واړومه درته ووایم چې follow me to come on راځه راځه یوه خوره که نه سل ورته ګوري ودې لیدل تربوره موږ سره چې ګرځي بیرون انرژي وها هېڅ ونه پیپسې وه وخودېدل که نه دا دی راکویا د تره زوی مې ده خیرات خدای که نه داسې کار دی که نه چې مونږ دوستۍ ته راغلي وو نوره خبره به درته نری خان وکړي نری خان ورته ووایه بس خبره داسې ده که نه زما یاره هلکه په سړیتوب پوه شه وړوکی نه یې نو خبره داسې ده قربان دې شمه چې دا تربور نه دی دا چې دی نن ماته راغلی دی ماته وایي چې وروره د سیف الله خان هغه کونډه خور ماته وکړه نو ما یې راځه چې ورځو خو زما یار دی نری ستا په خبر به سر خلاص نه شو زما وروره ګوره سیف الله جانه زما د تربور نه دی ما ته هر وخت د چینګه خوله نیولې لکه ماشوم بس څه وکړمه دا په کوڅو کې چې دی ټوله ورځ کړه ګرځي غواړمه چې واده وکړم دویمه نری خان دویم واده کومه دویم واده چپ شه دلته ماشوم سړی ما په مخ کې دا خبرې مه کوه خوله دې ماتومه زه غواړم چې هر وخت دې زما په مخ کې سترګې ټیټي نو
خبره داسې ده که نه سپلا جانه چې دی غواړي چې ستاسو خور په نکاح کې خو څنګه دی خوښه ده کېږي اره تا خو زه ډېر د پخوا نه پېژنم دا تره زوی دې څه کار روزګار کوي زه خو خور هغه چا ته ورکومه چې هغه کار روزګار ولري نو نری خانه دا به درته زه معرفي کړمه ګوره قربان دې شمه اول د انګور واخله خوله خواږه کړه به زموږ نه خوله دې ډېر تره بچیه اول خو دې هغه کومې پیسې چې راکړي دي که نه دا واخله ځکه چې په تا کې مې دې صفت ځای نه دی لیدلی ګوره سپولا جانه دا زما تره زوی چې دی دا ډېر ښه کارونه کوي پوهېږي که نه پوهېږي دا چې د قربان دې شمه په دې کوڅه کې ګرځي او راګرځي چېرته چې کړکې چرګې پټې او بله خبره درته وکړم قربان بس د کوڅې هغه سر مې تر که او د کوڅې دا سر مې تر که کاروبار یې نشته ولکه ماشوم سړی مه مې چخه کښېنه چې زه ستا اصلیت ورته وښیم نن ګیرې د زمري سره سر وهل د خوسکي سره سر وهل دي میاو میاو او قربان سپولا جانه بلې څه کار دی بلې دا کار دی چې وروره کار نه لري روزګار نه لري ټوله ورځ هغې سره کښېنه د هغې سره کښېنه مفته وخوره مفته پلیټونه یوسه دا یې کاروبار دی نری خو زه دا خور ستا تره زوی ته نشم درکولی ځکه هغه بېکاره ده او زه بېکاره خلکو ته خور نه ورکوم ځکه هغه خو یو وارې کونډه شوې ده دوباره یې نه کونډه کومه خو دا بېکاره ده زه تمام ورځ خلکو سره په کوڅو کې منډې رامنډې وي او دوکانو کې ناسته کوي دا خبره زما نه انکار وګڼه نه ورکوم آفرین زه ویمه وا دې اورېدل قربان دې شمه تربوره نو اوس داسې ګیر ولګوه که نه لکه الټو چې په خامه کې ریورس رواني ګردونه جوړ کړه په تیلو روان شه ځه ګورو معلومات درته هوښیار نريه وربور وې او د تربوريانیت کار دې وکړه ښه پوه شوې و زه تا ته ما ویلي وو چې زما سره ډغره وهل د سنډا سره ډغره وهل د سنډا سره ولکه وخت به دې شو ولکه خبرې ته خوښ شه واوره بس مه جوه نن ته سنډا نه یې نن مې درنه چونګښه جوړه کړه ورځه لاس دې خلاصه ګورم به ځه دا چې دی ډېر بېکاره دی تربور دی تربور زه وایم بیخي زه وایم خور خو څه کې که نه د کور چرګ هم ورکړي اعتبار پې ونه کړي غل دی لوچک دی هېڅ کار نه لري ټوله ورځ هغې ته خوله نیولي دې ته خوله نیولي او قربان شم واچو پنجه زنده باد دی
نریا که مې نن برابر نه کړې که نه نه زه به هم زمری نه یم ګیدړ به یم او څه بل شی به یم ځکه تا خو روغ کار راته وران کړی دی خو نن به دې خوښ شم پوه شوې نریا ولکه زمریه څنګه دې خوسکي غوندې ټوپونه دې شروع کړي خیرت دې اوس څنګه به دې راغلی رانه خدای خلاصوي پوه شوې ولې خیرت دی تا راته روغ کار خراب کړی و تا ته خو ما ویلي وو ما سره ډغره وهل سنډا سره ډغره وهل دي ګوره زمریه خبر درته کومه ګوره که د مازغه مې تاو راتاو شول هغه هم په 140 کې پر کوی کاب ته لاړم د پیریانو سره مې ملاقات وکړو نو بیا د نسوار غوندې خولې ته دې اچومه وای مه کوه نه خیر نریا که رانه خلاص شي که نه زه به سړی نه یم راغلم دې پسې